نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پر مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پدہ علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکہ دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکہ دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکہ دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگریو خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تڑلی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دل عجر در کی لون بے روز با دوم رو اگدے لکر یو کال دویم روز با دوم رو اگدے لکر یو میاشت دریم روز با دوم رو اگدے لکر یو افتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کی بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با دانوی چی دے دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیب وی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا بوئی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنش چینو کی خوڑونو کی اوبا با بندشی دی با تروان شی اغا قوم سره چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سے دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سے پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس و پاق قوم راشی سنگ چل دے ما خدای مانے سنگ مال دولت میں در ختم کے غریبانان میں کلے کنا مال دولت خوچے سوکر کے اغا خدای بھی کنا غیب ہوتوی او مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ لدولت او مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه اغیب ہوتوی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخ دا تخکارکم بیا با ما خدای منه اغیب ہوتوی سنخ بخکارکے وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چی دا اللہ جم دی کم او با منه دی وہ یرک دا کار دیو که منتا بیا خدای منو دا من پلارانو نکونا چی کملی دی کازی را جم دی کل خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلال شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکہ بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی دا زمکینا ای با شیطانان خدا غی دا پلاران و دا نکونو پا شکل دا زمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراں پا دجال باند ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سوک ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سڑی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کے عیب نشتا ورد خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دقا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر دا بے پدی تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چه کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چه کم کافر دے اغا تا بدا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گئے چه دا کم بہر نا مرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چه برا خیجی لگون دی لان دے دے لگ تنگ دے نو خبر دا دا چه نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر یہ مسلمان خوبے پیجی جدا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورشی دا اغی قوم باندے با آفت راغلی دا اغوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساری ملدی تون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمائی چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت در کی دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور در کی نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي در کی. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام یو فرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه بړندی، ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ بی، او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی، غټه ښځه بی، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه بی. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم چېرته یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، همغه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړه چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیہ السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی همغه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کمې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې د نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیدل چې ویلې زوی ته یې آواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا، که دې زوی له آواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاسه یو تخت را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دل راځي که نه راځي؟ وی او دو خبرې رښتیا او یو دروغه، کله دو دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما وته په دې اړه کې سورۃ دخان پټ کړ. سورۃ دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږونه که خو دې اړه کې مې سورۃ دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پیږم، هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخشه اخسا فلن تعدو امرک، چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجنې؟ یو یهودي ماشوم دی. او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه ده. د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه، او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. نیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی، وی په لاره باندې روان یو، خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی داسې یره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی، دنه به دجال جوړیږي. وی بار سو یره را باندې راله. وی یره را باندې راله. وی ما ته وی چې مې یریږه ونه یریږي. ګورې وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلق ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تانه دجال جوړیږي. دا حقیقت ته که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی. او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله؟ وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم؟ او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې. ګوره او بیا ورته وی دا لکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم؟ نبی علیہ السلام ته وی ته لا ګوی کوې چې د خدای رسول یم؟ نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه که خورا روان شو ته آمنت بالله ورسوله یې. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری. داسې ده که نه؟ ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمه او مدینه منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ وی مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دو شوې. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه، تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده، هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي، بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خود مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې لکه تا متعلق خلک دجال وایي، خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وایي ما ته وایي ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافري. داسې ده که نه؟ ای مې چې وایي زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمه او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ ای مې چې وایي زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دو شوې. او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي، زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه، تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان او مدینې منوره دې پرېښوده، هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي، بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کې. بیا ما ته ویې
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رايوځای شو. ګوره د نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې لکه تا مطالعه خلک دجال وي وی او پړسېده وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې لرانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام دی یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو لا بادمالي کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسئ او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځئ. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر زموږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 13 کسه وموږ او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان بو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېدو وی مونږ ته یې وی چې یارېږمه دې خوا راشي وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چېرې دغه دی یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی وی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی موږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې تمیم الداری رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ ټوله قصه یې ورته بیان کړه او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه وایي توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمائی د مدینه منورې په هر یو کوڅه باندې به دو فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی د به خلک مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان کی دی به حیران چې خدای پاکا زه اوس څوک کم خلک چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو
علاقې مې په فتح کړې. خدای خورانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي، دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوز شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو د اساس کی به تې ځوړندېږي. دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به یې څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به را کوز شي. چې را کوز شي نو مهدي به ورته مصلی پرېږدي چې را مخکې شه. ابو اینا ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابو اینا دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دی کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي، مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به را لاندې کی، چې را لاندې کی عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به د خپله نیزه به یې ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په دې منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې به وایي او. وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هم هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي. دی به یې وجني، اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به ده هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي. چې دجال مړ کي، عیسی علیہ السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات. اما بعد یوم یجعل الولدان شیبا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا وأهل طاعة سيدنا أجمعين طيبين طاهرين حمد الشاكرين إلى يوم الدين. زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقیناً دے چھ یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو خود باز ملگرو دا خواہشو چھ خام خامون ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگ تس بیان کے عزیزانو دغا ملمانو دا صدی پا دے لویو لویو غرونو روڑی دلی دی او بیز مجبور کریم چھ خام خواہ دو درے خبرنو اللہ دے اغیتا جزائے خیر ورکی او تاسو دم اللہ کامیاب و کامران سرفراز و سربلن اولری. عزیزانو دا دنیا دا فانی دا اورانے دو والا دا سشے دے دا دے ملگرو خواہش داو چھ خلق ہوئی چھ دغا دے قیامت تے و سبا قیامت تے و بلورس قیامت تے دا قیامت متعلق اللہ فرمائی چھ اے زما بندگانو تاسو دا سبانے روز نہ اویرے گے کم زے نہ اویرے گے واتقوا اللہ تاسو دا خدا نہ اویرے گئی اول تنظر نفس ما قدمت لغدن دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه روز د پاره کما پنګو کما تحفو کما ډاله تیار کړی دا نو سبانه روز ته الله د قیامت روز وي او د قیامت روز ته سبانه روز یعنی دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه روز نږدې پدې پوښو نو ضرور به دا دنیا رواني کې ځکه چې الله دا دنیا جوړ کړي دا نو رواني له جوړ کړي ځکه یو فرشته ګرځي او په اړ یو کوڅه کې ودرېږي او आवाज کوي आवाज ورته څنګه کوي وی الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب اے دلوڑ محل او دلوڑ مکان مالکان زرد چستا دا محل او فلازو بلڈنگ بزرد خورو لاندی شی داغا فرشتوی او بیاوی چی دا سنویم وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تا پکوسا ولاڑی چھے اے نیک بخت تم مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دو پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھے تم مرگ لپیدا شوئے او وابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دا پارک دا بناگانے دا بنگلے جوڑے نو دا دنیا یوزل روانی گی اذا زلزلت الارض زلزالها دا اغا وقت نو یرے گی چھ دا ازمکا اجڑقی گی پا جڑقی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی اوز دغا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نشتا اللہ نے توفیق وارم چھ دا دینا کم مخ کے واقعات تھی چستاسو مخ کے زاغا بیان کم و بے خدا طول تا دا عمل توفیق نصیب کی عزیزانو اولا علامت دنیا دروانے نا مخ کے دادا چھ کمزے مسلمانی او اسلامی ملکو نے دی نو اغا طول دا کافر و دلاسا دا مغلوبیو پا دردو پا غمبتنا اختر نو تاسو گو رہے چنن اغا وقت دے کنے دبوس نیا مسلمانانو چارا گیر کری دی کافروں کا نگنگیانو دا آذربائیجان مسلمانان چارا گیر کری دی کافرانو دا تاجکستان مسلمانان چارا گیر کری دی دا افغانستان مسلمانان چارا گیر کری دی بیا بیت المقدس چانی والے دی کشمیر کے دا چاپ اوزونا گرزی او چاپ کے پساد جوڑ کری دی
همدغه شی دا د قیامت په لویو علامو کې لوی علامه رسول الله علیه السلام او فرمایل چې دا تمام مسلمانان به د کافرانو یو نوړی یو نوړی د دواړو جانو سردار ته صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله فداک امی و ابی مور پلار میں در نظار تن من بدل وطن میں در نہ قربان یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویسو نا وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلب بوئی لاندیڑ لبن کزیگی کنا او چڑتا نسی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اوزرلا بسم اللہ کو زیدل پکانا برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے بباطل کافری ظاہر مسلمانی چسو کنا ایو سڑی بوئی پخل لا الہ پڑ بلائے پخل لا الہ پزر بلائے پجب رب او پزر دے درب خط لی دی خدا دے منتا دے احسان پر نظر گوئی کونانو سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم لے چکم زے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی اب دا کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچی بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی داولے نہ بے بادشاہ وقت آواستا دو فریاد اوری او نہ باو دکلی مشر دا غریبانو پترب باندی د کلی مشر هم د خانانو د مالدارو وای گئی کنه طرفداری وکړه دا يهود به استنبول ونیسي استنبول مسلمانان به شام تراشي اغي به شام تراشي بچي به امریکي او خزه بم ولا بیزت کی عراق ته به ترو تختی عراق بم عملو کی مدینه منوره ته به ترو تختی او التب متفق شي چې یا الله د اسلام بیڑا پار کے او د اسلام ملګرتیا تو کے او بیا به اجاړي چې یا الله موږ له یو عادل بادشاہ او مشر راکا نو خدای دې موږ لم راکي رحمان بابا وای په سبب د حاکمانو ظالمانو په سبب د حاکمانو ظالمانو کورو ګورو په خور درې واړه یو دي کنه بازار دا نابیناو جوہریانو خرمور لالو گوہر دریوال یو دی با سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور دریوال یو دی نعرے تکبیر نعرے تکبیر مونگ با سکو مونگ با اللہ تجارو چی خدای زمونگ دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا آمین خدای زمونگ دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اس د چاہد بار نشتا کشتا خدای زمونگ دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفادی پدوی اس د چا ادبار نشت ولی پا باغ کی خگلون خوشبودار نشتا سبب داد چی دو باغ اصلی مال یار نشت فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو بیادر توایم کلی بلدا سے گلزار نیشتا کہ پیدا بش یا اللہ مونگ لے کلی عادل بادشاہ پکار دے دی چلاسونا مخل روڑی او کورونو تروانی گیلان بوشی چہ دا محمد رسول اللہ پا نسو کی اونسے پیداش نمی مہدی آخر زمان دے سنم دے انہیں نمی اخپل محمد دے سنم دے
محمد د پلار نوم عبدالله دی د نیکه نوم عبدالمطلب دی شکل او شوفه ټول د محمد رسول الله پشان ده او په قدم د محمد رسول الله روانم دي نو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې زو او دغه مهدی آخر زمان ته د خپل ځان جوړه کې او یا کسان به جوړ شي بیعت به کوي دا نور به وي مونږ دیړو پیجن داسو کی راوړ الله به هاتف نه आवाज کوي چې هاذا خلیفۃ الله څوک आवाज کوي او دکیږي باندې ګوري ما تم ګوري څوک به आवाज کوي الله आवाज هذا خلیفۃ الله المهدی فاسمعوا له واطيعوا الله برنا आवाज کوي چې دا زما خلیفہ دی دی چې درته سوی هغه واوره او د فرمان بردار شي ډېر خلق بیعت کوي دیار لزر کسانو بیعت وکړو او هغه اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو والا د عیسیانو دا او د يهوديانو او کافرانو نه په مصیبت کې دی به وایي چې زه البا د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړی نو دیار لزر کسان کم زیات او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف چې دې طواف کوي او بیا 2 رکعات ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او د اره جنډې لاندې 12,000 کسان دي مجموعه اتلکاو 40,000 کسان شو څومره شو چې د اره جنډې د لاندې 12,000 کسانی نو دل بیا جمع لګوي دا اتلکا او 40,000 کسان و امام صاحب دا کافران دی عیسیان دی یهودیان دی دهران دی ظالمان دی ورسره توری دی چې امام مهدی سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباہ مهدی هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه تنها یم ملګری مې ملک دی خدای خود ته زمونږ ناصر او خدای زمونږ ته مددگار نه غششتا نه تورشتا نه ټینک کار کوي نه توپ کار کوي هغه په سر او سامان برابر دي او دوی سره هیڅ نشته خدای دې تاسو زمون په داسې وخت کې مددگار جوړ شي رب لا یزال واس کوي امام مهدی خفغان مکوا ته چې په کوم لا روان نو زبد ملګری ما سو کوي امام مهدی خپل ملګرو ته وایي چې اریګه ما کتا سره تور نشتا غشو ډال نيزي نشتا زغری نشتا ده د آدم علی السلام نه تر دې وخت چې څومره جهادونه شوي دي هغه توري او هغه غشي هغه نيزي او ډالونه زغره می جبرائیل امین ته وي چې د خانه کعبه نه بار پدې میدان کې دفن کا خپکه ګموس په یو زلزلہ راشي هغه زلزلې سره بدا خانه کعبه مخه ته میدان اوچوي هغه 14 ځای به دومره شنیدلی وي چې غش بررتا واس کوي چې زه غشې ما زه توره ما زه ډالم زه نیزه ما زه زغرم امام مهدی ورشه خانه کعبه مخه ته ستا د پاره یو عظیمه خزانه د جنگ د سامان تیار پرته ده نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سوخت چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخري چې مونږ ورځو امام مهدی له بد خپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زې چلا شي امام مهدی سره د قوم تباہ او برباد کو عرب لا یزال ورته قسم خوري
چې امام مهدی تو په حق ہے ستا ملګری په حق دی الله ورته قسم خوري وعزتي وجلالي وكرمي وارتفاع مكاني زما د خپل ځان او په خپل خدای او لوی او جلال قسمی امام مهدی چې زبستا ټول عمر ملګری ما الله دې زمونږ ملګری سمندر غاړه له يهود رالل اتلک او سلویغ زره فوج دی توري ور سره دی شرابونه ور سره دی دمه ور سره دی اوس د امام مهدی قتل فسر روان دی سوخ چې د سمندر غاړه لرو رسی عرب لا یزال ورته आवाज کوي چې و بدبختانو واپس شي صحیح شي امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفہ دی داغه الله ملګری دی داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي دی به وې زمړه رب لا یزال په قهر شي رب رحیم محور تو حکم کی چې الک منډ کلار شاه اے اورا مهدی اخر زمان زما خلیفہ دے ور سره ملګری زما بندگان صالحان دي زما کلمه وای زما د محمد رسول الله رسالت منی کم خلق دي اے د دوزخ اور لا شاه هغه خلقو پس دوی روان دي چې کم خلق زما سبا بیگا دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے اور د دوزخ لاشا سمندر غاړه کې دغه اتلکا سلويغ زره کسان دي دو کسان ته بچکا او نور ټول په خپل اور اوسه زو او مزمکه ته نه باسا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر رب رحیم مددگار دے او د چا چې الله مددگار وي اب نه په دنیا ذلیل نه په عقبا ذلیل نه باغ دی جهان کې رسوا شي او نه با الله هغه جهان کې رسوا کی زکه چې د چا الله مددگار وي اے الله زمونږ مددگار شاه اتلک او سلویغ زره کسان پزمکه ننوتل اور شغل راله ټوله تبا کړل یو کسا دی سیانو لراغه چې قربان د اسمان او راغه مونږه ټول پزمکه نلست یو زبد شیم تعالی می خبر راوړ بل کسبا امام مهدی لمنډ کی چې قربان الله پتا باندې مایل دی او پتا مهربان دی دغه شان اتلکا سلویغ زره کسان الله ټول پزمکه په اور باندې ستی کړه نو صاحب امام مهدی په بیا دوه رکعات مونږ وکي یا الله الحمدلله وشکر لله من کان لله کان الله له سوچ چې د خدای شي نو خدای داغش علامه صاحب سوئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہیں کہنا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے امام مہدی وی مونږ الله یو الله زمونږ دی الله زمونږ ناصر او مددگار دی بیا په غوس د دنیا ګډ ګډ کې کافران وګرځیدل او ځان نه داغه پسلوري سے زیات کسان نور پیدا امام مهدی وی یا الله اوس بس کیږي الله ورته وی دا غش او دا صغر او ډالونه دا تورې دې په دې ملګرو تقسیم اتر وزبا کلم کل ات شوارو زبا جهاد شي سمرا اتر وز یو ډله د امام مهدی دا باب شهیدان شي انا لله وانا الیه راجعون دویمه ډله چې دوی لوګوري هغه به منډي چې بای مونږ پکې د سره یو نه درې مډاله لګوند خلق دي هغه به امام مهدی ته وایي چې بس مونږ ته اجازه وکا
یا به د ټولو کافرانو میندې بوی کو، خویندې به بیروره کو، ښځې به کونډې کو، او یا به مونږ خپلې ښځې کونډې میندې بورې او خویندې بیروره. میدان له ورغلل. چې میدان له ورغلل، نهمه ورځ د سهار نه ماښامه پورې چغې واله چې ناره تکبیر او الله اکبر او غړمې واله. چې لسمه ورځ راتله د امام مهدی خیر زمان فوج اللہ غالب کو، تمام کفار اللہ مغلوب و تباہ و برباد کی. الحمدللہ و شکر للہ. قوم لوی رازے چلار شو، اوس د محمد رسول اللہ د روزی دیدار کو. سو وقت چې د دواړو جانو سردار زیارت مبارک تو دریږي، درود لیږي. د درود وخت کې ورته یو आवाज راځي چې اے مهدی خیر زمان، زه پوهیمه چې جهاد د فتح که خو دې طرف نه بل یو غم را پیدا شو. اصل غم دی د شام او د عراق تر منځ ځنګل دی، هغه ځنګل کې دجال پیدا دی. هغه آواز کوي چې زه پیغمبر یم، او چې څوک مې پیغمبري نه مني نو اے مهدی آخر زمانه هغه سړی دجال وایي چې زه بیا د خپلې تورې نه وباسم. امام مهدي توره واغسته او دجال پسې روانېږي. ملګري م ورسره دي، لیکن 2 کاله منځ کې تېرېږي. دغه 2 کالو کې الله دومره قاطي راولي. هلکه ته خپل کار ته ګوره. رب لا یزال قاطي راولي، اوبه م نشته، غله م نشته. ما که چا کره روټۍ وي نو مونږ یې لږ راوړه. د 4-5 میاشتو روټۍ م چېرته لیدې نه ده. که دا روټۍ دې راوړه چې لږ بوی خو یې کړو که نه، نو په یو روټۍ به او یا کسان راجمع کېږي او بیا به م ورته رزق نه رسي. دجال به آواز وکړي چې زما خلاص کې جنت دی، ګس لاس کې مې دوزخ دی. څوک چې دوزخ ګټي نو زما د پیغمبرۍ نه د انکار وکړي، او څوک چې جنت ګټي نو زما د پیغمبرۍ د اقرار وکړي. لګیا دی وی انا رسول الله، زه د الله رسول یم. ما سره شراب دی، ما سره غله ده، خوراک او اسکاک انعام ما سره دی. څوک چې زما پیغمبری منی هغه زما ملګری دی، هغه ته مې شراب او طعام فری دی ورته. او چې څوک مې نه مني هغه به د لوږې نه هلاک کما. خدای دې زمونږ لوږه ختمه کړي. الله دې مونږ د پټو خزانو نه رزق پراخه کړي. مونږ خو دنیا ټکې روټې او کړ په مکان خراب کړي که نه، نو یا الله زمونږ رزق پراخه کړه. دنیا ورپسې ده چې ته زمونږ پیغمبر یې، خو خدای د پاره که یو ګوټو بخوراکه. ته زمونږ رسول او پیغمبر یې، خو یو نوړی روټۍ د پاره رزق راکه. خو کوم چې مسلمانان وي لا اله الا الله محمد رسول الله په حق ویلي، الله وی دا خود وکاله دي چې 2 کروڑه کاله نو زه به د لوګې نه خبر نه کما. لګیا به جماعت کې الله الله به کوي، درود به وایي، تلاوت به کوي، جماعت کې به انتظار کې ناستي چې د مونځ ټایم دی. او د دجال 40 ورځې څومره 40 ورځې اولنۍ ورځې د کال عمره ده. اولنۍ ورځې د کال عمره، دویمه ورځ دا د میاشتې عمره ده، دریمه ورځ د هفتې عمره ده، او دا نورې ورځې بیا په خپل مقدار دي. دغه دونه عمر به تیر شي، او چې څوک لا اله الا الله ویلو والی نو هغې به د لوږې نه خبر هم نشي. یا الله دجال چرته دی چې په کومه لار باندې ځي نو ټوله دنیا یې کافره کړې ده. دجال لګیا دی چې خپل قوم یې ولیده، आवाज وکړو چې انا رب العالمین، زه پیغمبر نیم، زه ستاسو د ټولو لوی خدای ما. خدای نو منئ، خلق اوږي دي، تږي دي، نهر دي، بې وسه بې بسه دي، ټول دجال ته په خپو پروت دی او په سجده کې پروت دی چې ته زمونږ الله یې خو لږ رزق راله راکړه. خدای دې مونږ له امان راکړي. مسلمانان بجاړي چې یا الله اوږې خیو، نهر خیو، خو یا الله مونږ د دجال بدبخته نه بچ کا. رسول الله علیه السلام به خدای دعا کوله،
اللهم احفظنا من فتنة مسیح الدجال، یا اللہ ما پا حفاظت کی دا دجال خنزیر نہ بچ کا، دا دجال نم بچ کا. دا کونینو سردار دعا کولا نو یا اللہ منگم تے بچ کے. مہدی آخر زمان منس کئی دا جمعہ روز دا وی اے قوم دعاو کئی کہ اللہ دا دجال دا مقابلی دا پارا طاقت رکھے. دعا کئی دا دعا چی سنگل آسون دا سکی اس خطبے لومن لا ام دا اغی جماعت پا منارہ باندے عیسیٰ علیہ السلام پا دو پرشتو لا سچولی دی تازے دا کوثر پا ابولم بلی دی آو ارے وستو امام مہدی سرے یوزے پا ممبر کے او پا میراب کے ادرو اغالامی مہدی خیر زمان تا معلومی ہوئی ورطوی قربان تو پیغمبری مونگل مونز راکا عیسیٰ علیہ السلام ورطسی ورطوی اے امام مہدی تو دا محمد رسول اللہ امتی او ما دا اللہ ندا غستی دی چی یا اللہ زد محمد رسول اللہ دا امتی امام مقتدی شما. ارے تکبیر، ارے تکبیر، زندباد مولانا طارق سے. عیسیٰ علیہ السلام ورطو استا محبوب وی چی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلو دا پیغمبران عمر درجہ بزما دا امت امام و مولا لری. تقدم یا شیخ مخکشم تو منزک موزن چه فارغ شی دوارا دعا کئی چیزو دجال بس. اس دجال مدینی منورین بہر یو زنگل دے التے دا خدایا دعویٰ کرے دا خلق ورطا پا سجدہ پراتے مدینی منورین یو انسان راگے امساور سردا پٹکے والدے اللہ اللہ کئی سکئی اللہ اللہ کئی. دجال ورطوے ما تا سجدہ لگوا ز اللہ مان وی قربان اللہ آغا ذات دے چے آغا بے نیاز و بے پرواہ آغا دا اریو عیب نہ منزہ و مبرہ دے او خلاص دے زسنگ استا خدای آغا تب وی استا پلار و مور کلمڑو قربان شپکش لکا لڑوان دے منیانی کا وفات زمکی تا حکمو کی چی آغا مڑی را پاس ود دے زمکی لان او دادی اوئی چی دا زمازوی و نوسی دے بس مکا باوی چوی او مڑی برا پاسی بدا میں زوی دے زی پلارے دام زمان نوسی دے زی نکے ما خلق حیران دی نورم پا سجدو کرو بیاور تو وی باران کوم اسمان تبا گتو نیسی چه اے نور زما پا اجاز را کشا نور بزم کل را کشی سپو میں تبا اشارو کی را کشا سپو میں برا کشی ستورو تا اشارہ کا ستور را تمام دنیا تو ویزا اللہ ماں زما پا اشارہ و حکم باندے عرض کی گی طول خلق پا سجدہ پراتی دی مگر اغیو دا لا الہ الا اللہ ویلو والا ورسرا باس کئی ورطوی و خبیصا کت چرے اللہ انو اللہ دا ارعب و کمزورین پاک دے و بدبخ دا اول خود ویخت دومرا گلگوتے و دومرا روان لی چی معشومان دش پیسے چی روزنم تیریگی دا دے سر علاج دوام دی یو سرگا بوٹا روتے دا دا سلوڑ روتے او دا بلدن کتزانتا اللہ وے نو اے لعین دا خپل استرگی زان لجوڑی کا آغتا وے ہو روینی سے روینی وہ ارے رواغس اس وقت آگئی تابدارانو نیولی دے او دا سر باندے والا ارائے خیر پا اور اسرکی بعض علماء دام لکلی دی چی پا اور اسرکی او پا سر والے دی چی ارہ دیزے لراغلا وے اس میں خدای منی کنا وے دا خوب میں 2 زائے ٹکڑے کے چی میں اویا زائے ٹکڑے کے واللہ کا دیو منم چتا زما خدای زتا تا انسان نوے من خدای بدتا سوئی نامتا ررار پا منزے 2 زائے کا یو ٹکڑے او یا گزا کے دے خواہ لرے غرزو لے بل ٹکڑے او یا گزا کے دے خواہ اوشلی گزا لار دا 2 ٹکڑوں منز دے منز کے ولار دے ارے وہ ٹکڑا دا سر خبرے کئی
پوهیږئ کنه اره یو ټوکړه د سره خبره وای اوس مې خدای نه منې چې ستا نیم بدن ما سره خبرې کوي وای چېرې مې ونه منم اصل ویم ګران کار دی مونږ ته خو چېرته مداري راشي مداري نو مونږ هغه ته د پیغمبرانو اورا معجزه وه نو خدای دې په مونږ خلکو نه راولي ګنې مونږ خو بیا را یو ځای کې جوړې کړي چې جوړې کړي وای اوس خو مې ومنه که نه وای قسم په خدای که ته د سړي زوی نو زه دا سترګه خو دې ټیک کړه اوس دی خود لګیا دی دغه وخت کې ولا اودس ماتې ورغی دومره بې شرمه دی چې همغه ځای کې هغه خپلو ملګرو ته نه دا سپېږمې داسې پټې کړې ده ورته وایي چې ظالمه دوه ښکاری خو دې غولو کړل کور دې روان شو ځان ته خدای چې بیا چاړالي الله ورته وایي باز دجاله ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا توره کار نه کوي اوس به توره د لا اله الا الله محمد رسول الله په توره حلال کړي هغه سړی چې یو ځای شي نو هغه اواز کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي دجال د سر ټیټ شي عیسی علیہ السلام ورپسې دی اواز به وشي چې اے دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دی دوزخي توره ورسره ده اوس به دې بیړي تباه کړي دجال چې اواز واوري نو منډې دجال به یو خپل او دویمه چاله قرض او منډې ځنګل په ځنګل پټېږي عیسی علیہ السلام ورپسې دی څه وخت چې لب مقام ته ورورسي لب د یو غر نوم دی دی به د هغې غر په سمکه څه کې ننوځي چې سمڅه کې سر نه باسي هغه غر به پې خدای راتنګ کړي نه به مخکې تلي شي نه به وروسته عیسی علیہ السلام سره هغه دوزخي او جهنمي تورونه سره چې د وروستو نه په دې دوبر کې ووایي که نه نو یو ته نه وباسي خدای دې مونږ لم توفیق راکړي چې داسې مرتدینو سره همغه معامله وکړي بیا ته نه ده په د املا باندې توره ګزار نو بعض علما ویلی دي چې اتاتیا گزاره بوله په توره ورکیو مردار به کی وای با امام مهدی راز اوس پارام شو تخپل بادشاہ او شهنشاهی کوا منذ نکو ز بدر تقامت او منیت بدر پسې تړم سو ورځې چې تیری شي आवाज براشي چې اے مهدی اخر زمانہ ستا د وفات وقت پورا دی او زن کدن دی امام مهدی وی یا اللہ مرگ میں قبول دی خوشحال ما پدے باندے یا اللہ خفلیم خوشحالی میں دادا چستا دا دل خدمت میں مکمل اکو اس دا قرآن قانون دا مہدی خیر زمان شروع کر دی قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دے حد مقرر دے اس لگیا دے دوری مقرر دی او دا قرآن عظیم قانون دے پاکستان کے کسو قانون محمدی راولی نو خیال میں دے چمدہ مہدی صاحب بے راولی دبل چانا تم اما مکوے پارام کیلے خدا دے مونگ شرعی محمدی قانون راکی وفات شو عیسیٰ علیہ السلام زنو تڑلان زانتے مخ کی خود عیسیٰ علیہ السلام جنازہ اکڑلان انا للہ و الیہ لگر وز تیری گی دا عیسیٰ علیہ السلام نے خلق بیعت شروع کی پاگا بیعت کے امام مہدی وفات دے اغل دعا غواړي دغه دعا وقت کې आवाज راځي چې دومره بدبخت خلک او ظالمان راغلي دي غرونم نه پرې دي خلاص کړل سندونه نه پرې دي ټول خلاص کړل اونې تلاش واچي او بوټه راو باسي اوله پانی خوري بیا هغه پوست کی او د پوست کو نه بعد بیا غلرګي نو لرګي تبا کړل کالی تبا کړل غټم تبا کړو د دریابونو به پاکه اوس کړي یا اللہ دا سوک دی عیسیٰ علیہ السلام سوال کئی اللہ ورطوے ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض اے عیسیٰ علیہ السلام تو استا ملگری واغلان کوہی دور غل کے او قلادا آگا قلاتا تملا شو ملگری دم پناواخ یا اللہ والے دیر ظالمان دی غرونه خلاص کړل سندونه اوس کړل اونې ختم کړې د سینکاڼي او شګي ختم دي نن نبات با په انسانانو شروع اچي او یا انسانان بلاس کې نيسي نو باز پکې ډېر لور دي کړ او یا انسانان یو نوړې نه کوي باز پکې دلیشته نه مواړي دي
ایو شاعر وی جوجو با ماجوجو هم پیدا شود اندر جهان جوجو با ماجوجو هم پیدا شود اندر جهان سرحائے باز آسمان باشند باز یک شفر د چا سر اسمان کې دی او څوک د یوې لشته نم لیک عیسی علیہ السلام ملګری واخلي کم ملګری وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله ملګری امتیانې واغست او قلا کې پټناست یاجوج ماجوج چې وګوري څوک نشته چې وی خوري لیکن بدبختان او ظالمانه ټول د خپل غاښونو ویستي دي غشي پیدا کړل تورې پیدا کړې د ځمکې خلق خو نشته دی راځه چې اسمان ته خلق وی الله ډېر لوی دی فرشتې لوی دي راځه چې غشي والو او اسمان ته ولو چې فرشتې پې باندې ولو کېدای شي راپروزي غشي غشته دې بره گزارونه کوي چې څه وخت هغه غشي لاندې راپروزي الله ورته په وینو باندې رنګ کړي دوی خوشاله شي چې د اسمان فرشتې ټولې هلاکې کړي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اوس نه بعد بیا غشي علي چې د دنیا مالک او د فرشتو مالک اچرته ګورو نو مشوره به وکړي چې الله با د خلقو وی چې الله د عرش نه برابر دی راځه چې اوس په الله باندې نو بیا به په الله باندې ډزې ګزارونه شروع عیسی علیہ السلام نه خبر لاړ چې اسمان ته غشي ولي چې د عیسی علیہ السلام الله وجه عیسی علیہ السلام به فوري دعا وکړي چې یا الله دا دومره ظالمان دي چې دنیا ته تکلیف خو سکے فرشتے اخلاص نشولې یا الله تا باندې گزارونه ستا بے عزتی او بے حرمتی کوي یا الله ته په لوی مرض باندې اخته کا بس خارخ په پیولګي خدای دې ایمان راکړي چې خارخ ولګي په دې سټ کې به یو دانه روخیږي الله به هغه دانه نه د دې ټول بدن سخا کی او مردار به کی الحمدلله و شکر لله خو په دعا باندې به کوي ښا پس به کوي دعا باندې به کوي دعا ډیر بهتر شي هر ټیم یې کوي اور وخت یې کوي د دعا منی یو ټیم نشته کښتا دا نشته چې دې وخت کې به کوي ورستو به نه کوي یا دغه ټیم به کوي او دې ټیم کې به نه چې کوم وخت خدای وس در کولو دعا کوي کم وقت فارغ ہو دعا کوا ځکه عبادت خو عبادت ته خدا دعا رسول الله وی چې د عبادت مغز هغه چکه او هغه سمرو نه چونو مکن او کوچتي او ټیم ورلنيشته چې کم ټیم دې هرمني او کم ټیم کې کوا قید مې نشته په دې پوښوي کنه بهرحال دعا وشلا اوس بدبوئی ده یا الله بدبوئی ده قوم تباہ شو الله ورته ما سره علاج دی سلوي خورده په باران یو ساس کې د کوهي تور د غر نه زیات لوی دی سلوي خورده باران دی ور سره طوفان دی هغه تمام بدبوئی به الله په سمندر لاوي کې ملک په صفاش لاندې اډو کې پاتې دی هغه اډو کې الله انقا مارغان راولي پایلټان راولي یو لس او یا مخوک کی نیسے او سمندر من لے گزاری ملتے پاک الحمدللہ لگی روز تیرے گی عیسیٰ علیہ السلام وفات کی گی انا للہ و انا الیہ راجعون قوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا غم جنلی چی یا اللہ مشران وفات دا سگوری دا اسمان طرف نا شغرب طرف نا اور راو خیتا آغا اور اسمان ٹول گرک داغه اور بیا تور لوخړه جوړ شو هغه لوخړه لاندې زمکه تراله منافقان تباه شو بدبختان تباه دي او راضی د شغرب نه مغرب پورې دا تمام عالم مغرب طرف ته منډه ور کوي خدای دې امان راکړي چې مغرب ته وتر هغه طرف نه هغه اور ورته دا غړي شي په دې ډړې په مخ کې هغه مصیبت ختم شي رب رحیم فرمایي چې اوس یو بل توبه نه راوستي نو درګ دا نور الله ته په سجده پروزي تمام اش په سجده نور تبع الله وي چې ای زما نور او مخلوقا ستا سجده ما ته منظور نه ده د چلاشي پروزي نو الله ته سجده لګي
چې یا الله ما ستا حکم ومنو دو خدای که څه تغییر تبدیل تقدیم او تاخیر شوي الله ما توافیق او زما سجده قبول کړه. په دغه شپه ورته الله وایي ستا سجده مې منظوره نه کړه. شپه ډېره اوږده ده، 40 شپو نه زیاته شپه اوږده ده. کاروان خپل مقام ته ورسید، مسافر خپل منزل ته ورسید، ماشومان غیږو کې جاړي، څاروي چغې وایي سبا نه راځي، مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راخي. یا الله څه وجه ده؟ رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو بیا توبه نه قبلېږي. نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامه لګي، خلک به دې خوا ګوري چې نور ولې نه راخیږي. چې 10 بجو ټایم شي دې خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګان او د مصیبت د وجلا داسې تور شوي لکه د غاړې کړي چې 80 کاله په اور باندې تور شي. یا الله نور دې ولې تور کو؟ وای نور مې دې له تور کو چې د توبې دروازه بنده چې سره توبه وکړه نو د دې نه وړاندې مې منظوروله. اوس نه بعد نه توبه قبلېږي او نه جړا قبلېږي، مگر معلومات نشته دی. کافر هم پټ دی او مسلمان هم پټ دی. رب العزال یو زلزله راولي، د صفا مروه غر باندې زلزله راله، غر لاندې را غزار شي. الله وایي یو بهترین څاروی او دابه به زه د دې غر نه روباسم. یو زناور روزی داغی نوم دی دابت الارض. سنو میری دابت الارض. اگا دابت الارض مخ د انسان پشان دی. څنګه دی؟ خکره د بارسنګي پشان دی، خپې د غوی پشان دی، رستو د براق پشان دی. په یو لاس کې د موسی علیہ السلام امساره او په بل لاس کې د سلیمان پیغمبر هغه ګوت او غمې دی. او 40 ورځو کې چې سړی ومه ځمکې کې هغه ته مور پسې ورنلوزي او ورته اے دابت الارض لاشان د کافر پتندی باندې اولیکه چې کافر د مسلمان تا هغه ګوته ونیسان چې په دې تندی باندې ولیکي چې هاذا مومن. یا الله په دغه ورځ مونږ د کافرانو د نوم نه بچ کا، یا الله مونږ د مؤمنانو په صف کې شمار کا. ایسا دیوالا په خدای قسم دی اگر دابت الارض په تمام دنیا وګرځي داغه نه بعد کافر دے، مشرک دے، یہودی دے، نصرانی دے. اللہ آواز کئی چدے نبات بز یو بل مصیبت پیدا. اللہ فرمائی زلزلی پیدر پیرا ولم، زلزل براشی ملک بٹول تباہ و برباد. لیکن اللہ وی یو لوی مصیبت بل را ولم اور دزمکی نبر اوچت شی دریاب بانے با اور اولگی. اگا سمندر دریا بدوم را اور کئی چه اسمان پور بے لمبی. اللہ دے منگلا مان راکی سوخ چه سمندر باندے اور اولگی. اللہ وی اس گورمان چه زمان مسلمانان لا الہ الا اللہ والا سوک پاتی دیو کنا، سوک پنی چه اللہ یاد کی، سوک پنی چه در رسول اللہ کلمہ ہوئی دا اللہ قہر بجوش کے راشی. اللہ بحکم او فرمائی چه این ورا زمک لرا پروزو کوتر شان. اللہ بنور کوتر کی سپوگمائی برو غرزائی، ستوری برو غرزائی، آسمان میں ٹکڑی کی، پس مکہ با اور لگئی، غرون سندون با تباہ برباد کی، انسان و حیوان بغیر کے عمر کی، فرشتے بم تباہ. رب العزال بتمام دنیا درہم برہم کی. اللہ ویدا غرون بختم کم سلوی خرز بدچا آوازم نوی. خاموش ارزن آواز را دی چه اللہ 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 اللہ. نو میں انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب نراخیجی. خدا دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون پخلوم جاری و ساری. سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتل غند کے ادرے گا زپد قوم باندے سلویخ رز باران کوما. اگا باران دمر گرم دے چه انسان والا گتی اوڑی نو گت بیل رزین سوزی. یو ساز کے
دا د احد د غر نه لوی دی 40 کاله به یو شان 40 ورځې باران وي په غر او سما جوړو اواره باندې با رسول الله فرمایي چې 40 غزه لوړې اوبه روانې وي الله دې امان بیا الله حکم کوي باران ته چې ودرېږه باران چې ودرېږي الله به حکم وکړي د ځمکې ته پس ځمکه به زلزله راشي زلزلې سره به ځمکه ټوله الټه شي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر څومره بادشاہ څومره رئیسان نبیان مرسلان چې لاندې هغه به ټول الله د ځمکې د پاسه راواړی الله به اسرافیل علیه السلام ته حکم کوي شپېلی له پوکې ورکا شپېلی چې اسرافیل علیه السلام پوکي نو 6 میاشتې به یو پوکي اوږد وي څومره 6 میاشتې هغه د پوکي والو سره به تمام دنیا بربنډه ولاړی الله په دغه ورځ باندې مونږ ته د محمد رسول الله په خاطر لباس او پرده